سلامونه ملګرو، جوړ په خیر، په دې هیله چې روغ وئ. په دوبۍ کې یو او په دوبۍ کې دا ځای چې دی دې ته د معجزې باغ وایي، میراکل ګارډن. او په دې کې رښتیا هم چې تاسو یې راسره وګورئ تاسو به پوه شئ چې ولې معجزه ورته وایي. دا خو نو طبعا تاسو پوهیږئ چې دوبۍ اصلا یوه دښته وه او په دې دښته کې طبیعي ده چې خلکو کار وکړه، اوبه یې راوستلې، ودانۍ یې جوړې کړې، ګلان یې جوړ کړل او ښکلی طبیعت یې دلته د ګلان یې وکرل. او په دې ګلانو کې اوس دوی دوه کاره کړي دي. یو یې خلکو ته ښوولې ده چې انسان په خپلو لاسونو ډېره ښکلا زیږولی شي او په عین وخت کې تجارت ته پیسو ته یې هم لاره جوړه کړې ده. کله چې تاسو دلته راځئ تاسو باید پیسې ورکړئ چې راننوځئ، ټکټ واخلئ او دا داسې فکر وکړئ چې شاوخوا 100 درهمه کیږي او چې داسې د راځئ ګورئ تاسې خپل راسره وګورئ بیا به تاسو ته معلومات وشي چې ولې ورته د معجزې باغ وایي. او له ما سره دغه کس چې دی دا ځوان میوند مندوخیل دی او میوند مندوخیل خو نو له خیره کمره چلوي او په عین وخت کې غواړي چې ما هم پکې راولي او ګلان هم پکې راولي. نو د لپاره لږ سخته ده خو خیر میوند به حوصله را سره کوي او دا ونه خو وینئ ګلونه ده. راځئ چې د دې غونډۍ د سر نه یې در وښیم دا ټول ګلان. بله ګلونه ده او فیلان یې په وښو پوښلي دي. وینئ دغلته یو فیل دی او اخواته بل فیل دی. کوټه یې په ګلانو کې پټه کړې ده. وبښئ نجونو موږ داسې تېرېږو. ښه دا لاره خو بنده ده خو خیر راځئ چې ډېره برخه به دلته ښکاره شي. هلته یې د طاووس نه یې ښکلې مرغۍ دي، البته هغه یې په ګلانو کې پوښلي دي او اخواته یې تاسو وینئ چې آسونه دي، بیا د آسونو مخ به له هغې خوا در وښیو او همداسې پسې راځئ. نو مطلب مې دا و چې ډیره به خبره نه اوږدم که څه هم حتما به تاسو له دغو رنګارنګ ګلانو نه خوند اخلئ. د ځان په اړه درته ووایم، ما ته به زما مور دې خدای وبښي دی به ما ته سپین ګل وایه، سپین ګل. نو تر عمر تر آخرو شپو پورې ما ته سپین ګل ویلی وایي، سپینه ګله څرګې یې. نو دا د سپین ګلان هم دلته کم نه دي خو زه اوس داسې سپین ګل یم چې ډېر څه سپین په ځان کې لرم. سپینه ږیره، سپین ویښتان، خو سپین زړه. نو په دې هیله چې تاسو هم سپین وئ او د سپین ملګري پاتې شئ. روغ اوسئ او تر بیا له ګلانو خوند واخلئ او دا ګلان به داسې ورو ورو نور هم درښیمه. مننه.